السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ. د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوال جام لوګو اعلان کړه. د کرکټ نړیوالې شورا د 2023 کال د نړیوال جام 500 ورځې لوګو اعلان کړه چې دغه سیالۍ به د هند په کوربه‌توب ترسره کېږي چې په اکتوبر کې به پیل شي. د ټولنیزو رسنیو د ټویټر پاڼې خبر شوي لوګو د نړیوال جام شاپي لیدل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې ICC د نارینه‌وو کرکټ نړیوال جام لاندې په سپینه بڼه لیکل شوی دی. د 2023 کال 500 ورځې نړیوال جام اکتوبر نومبر میاشت کې د هند په کوربه‌توب ترسره کېږي چې مهالوېش علم نه دی ټاکل شوی. د لسو څخه اووه لوبډلو دغه ټورنمنټ کې ځایونه قرار کړي دي. په دې نوملړ کې هند د کوربه په توګه خپل ځای کې قرار لري. ترڅنګ انګلستان، افغانستان، پاکستان، استرالیا او بنګلادیش نیغ په نیغه کوالیفای شوي دي او ویسټ انډیز، سریلانکا، آیرلینډ، سویلي افریقا نه به یوه لوبډله نیغ په نیغه لار موندلې ده. که چیرې دغه ویډیو ستاسو خوښ شوې ده، په چینل کې نوي یاست نو حتما زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.